پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په بنی اسرائیل کې یو سړی اراده وکړه چې نن شپه به صدقه کوم. د شپې اراده وکړه چې زه به صدقه کوم. نو یې صدقې مال راواخیسته او بهر ووته. بهر چې ووته صدقې چاته ورکړه. راي کور ته ویده شو. سهار چې راپورته سو په خلکو کې دا چرچه شو، دا غوغا شوله چې بیګا یو سړي غلطه صدقه ورکړې ده. بیګا یو سړي غلطه صدقه ورکړې ده. نو چې دا خبر شو، د دې خبرې سره د الله جل شانه حمد ادا کړ او ویل چې ما دا مال د دې برابر هم نو چې غلطه ملاو شوی وای. او د الله تعالی حمد د پدې باندې هم به ځان سره اراده وکړه چې دا مال خو می خراب شو، نو به اراده وکړه د صدقې. نو د شپې بیا راووت، د صدقې مال راواخیسته او بهر راغی. چې صدقه یې ورکړله چې سهار راپورته سو، خلکو کې غوغا جوړه وه او دا چرچه وه چې بیګا یو سړي یوې زنانه داسې زنانه ته صدقه ورکړې چې هغه بدکاره ده، هغه بدفعله ده، هغه زناکاره ده. نو چې کله دا خبر شو چې بیا د الله حمد او د الله صفت بیان کړ او وی زما د اعمال د دې قابل هم نه و چې زناکارې ته ملاو شوی وای. ما د اعمال د دې قابل چې دین بچا ته ملاو شوی وای. به اراده وکړه چې دا دواړه مال خو مې ضایع شو، دا صدقه مې ضایع شو. نو به اراده وکړه او د شپې راووته، صدقې مال ځان سره راواخیسته او بهر راغی. پټي طریقې سره صدقه ورکړه. چې سهار راپورته سو، نو خلکو کې مشهور او چرچه و د دې خبرې چې بیګا خو دلته یو سړي صدقه ورکړې او صدقه مالدار سړي ته ورکړې. د بیا چې دې خبرې باندې خبر سو، نو به د الله حمد او صفت ادا کړ چې د الله حمد د پدې خبره باندې چې غنی ته می صدقه ورکړه، بدکارې ته می صدقه ورکړه او غلط ته می صدقه ورکړه. د شپې چې کله ویده سو، په خوب کې ورته وویلی شو چې درې واړه صدقې دې قبولې دي، درې واړه صدقې دې قبولې دي. هغه لومبۍ صدقه ځکه قبوله ده چې کېدی شي الله جل شانه هغه غل د غلا نه چې کوم اتاري صدقې په وجه باندې منې کړي چې الله ما ته مال راکړه نو غلا څه کوو. او هغه زناکارې ته دې صدقه ورکړه، هغه ځکه قبوله ده چې هغه زناکار وایي چې بغیر له بدکارۍ نه هم الله جل شانه رزق راکوي. نو بدکاري څه کوم؟ بدکاري څه کوم چې الله هم داسې رزق راکوي. نو کېدی شي د ستا په دې صدقې سره هغه زناکاره ښځه د دې بدکارۍ نه واوړي. او د مالدار دا صدقه مې ځکه درنه قبوله کړه چې دا مالدار کې لږ غیرت، لږ عبرت د دې تارې د صدقې نه واخلي چې داسې دې الله بدنګان ستا چې په پټه سره صدقې ورکوي، راځه ته هم صدقه ورکوه. نو ګورئ دې خبرونه، دې حدیث نه دوه خبرې موږ ته واضحه سوې. یو خبره ده چې اخلاص نیت، چې نیت کې اخلاص وي چې به یو نیک اعمال د نزایه هم شي، په هغې باندې خفګان نه ده پکار، ځکه چې تا نیت خالص ده، نیت دې صادق ده. ځکه اصل شی چې کوم دا عمل کول دي، اراده کول دي، باقي قبلول او نه قبلول دا د الله کار ده. او دویمه خبره ده چې ګوره دې بزرګ د دې خوب نه هم دا معلومیږي چې یو پیر یو اعمال درنه وشي او هغه ضایع شي، بس دا زړه بدېدل نه دي پکار چې هسې عمل کوم او ضایع کېږي بس په ارام کښېنه چې عمل کوم. نه، داسې به نه کوې. یو پیر دې وکړه ضایع سو، دوباره صدقه ورکړه، دوباره دې وکړه په درېیم پیر صدقه ورکړه، انشاءالله الله به درنه قبلوي. نو اصل شی چې کوم دا په اعمالو کې هغه اخلاص ده. علامه ابن حجر رحمه الله فرمایي چې له دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې صدقه په ظاهري اعتبار سره اگر چې په محل باندې خرچ نه شوه، یعنی مطلب په ظاهره خو چې کوم دا په خپل محل کې ونه لګېده، خو بیا هم که تا ته پته ولګي چې د ما صدقه په خپل محل کې نه ده لګېدلې،
نو دوباره صدقه کول مستحب عمل ده. ځکه دې سړي 3 پیره صدقه ورکړه. علامه عینی رحمه الله فرمایي چې دینه دا خبره هم معلومه شوه چې الله جل شانه انسان ته چې کله د انسان نیت خالص وي دغه نیک نیتي دې خالص نیت بدله الله جل شانه ضرور دی انسان ته ورکړي. لکه دې حدیث کې چې څنګه معلوم شو دغه سړي نیت خالص وو د شپې په تور شپه په پټه طریقې سره راوځي او به صدقه ورکړه خو نیت خالص. نو په دې وجه باندې اگر چې صدقه په محل کې واقع نه شوه کوم ځای کې خرج کولو خو نیت خالص و دغه نیت خالص د وجه نه الله جل شانه د اجر ولا صدقې قبول کړي. نو الله جل شانه دې مونږ ته نیک نیتونه را نصیب کړي. الله دې زمونږ په اعمالو کې اخلاص را نصیب کړي. اخلاص مو چې په اعمالو کې راغی ان شاء الله اعمال بیا نه ځای کیږي. الله جل شانه دې مونږ ته داسې اعمال را نصیب کړي چې الله پر راضي کیږي. او ربنا همیشه دا سوال کول پکار دي چې رب داسې اعمال مونږ نه صادره چې هغه د استاد ناراضگی سبب جوړي. الله نه دا سوال کوو چې رب مونږ داسې اعمال صادر کا چې ته پر رضا کیږي.